شیخ صاحب محترم یو کس د پروژې کې وینه وباسي صرف ټیسټ دپاره یا مثال بعضې انهیلر دي سابندي بیماري هغه سپری استعمالي دې سره روژې ته کوم اثر غورځي؟ د وینې د ایستلو په باره کې خو تاسو ته معلومه ده چې دا یو معاصر ترتیب اوس په د انجکشنو باندې ډریپونو باندې وباسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په خکر باندې د حجامې په صورت کې به وینه ویستل کېدله. هغه حجامې په باره کې صحیح روایت کې راغلی دي چې احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو صائم. نبی علیہ السلام خکر او لګاوله خکر په وجه باندې د بدن نوی نوزي او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روجو نو دا وینا ویستل دا در الله د رسول نه ثابت دي نو په دې باندې روجې ته ضرر نه رسیږي. امدغه د جمهور اهل علم رایه ده چې خکر لګول پر روجه کې جایز وینه ویستل جایز. صرف د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه په د باب کې احتیاط نقل دی چې هغه حدیث باندې چې افطر الحاجم والمحجوم، لیکن د اکثر اهل علم رایه ده چې نه هغه روایت منسوخ دی په دې روایت باندې. هر چې د سابندۍ د پاره هغه دواي استعمالول دي نو دواي نه دوه قسم دي. هغه سپریم دوه قسم دي. یو هغه چې پای کې ګولۍ اچول کیږي او هغه خولې ته کیږي او د هغه ګولو اثر معدې ته تیریږي نو دا هم یو سیز معدې ته رااله خوراک دی نو لہذا په دې روزه ماتېږي. دویم نفس غاز دی، بس هغه هوا غونډه کې دا چې هغه صرف دا مړی آزادۍ او معدې ته داغه نس شي نه کوزيږي نو دا غاز چې په دې باندې روزه ماتېږي نه ځکه دا نه خوراک او اسکاک دی او نه په معنا د خوراک او اسکاک کې دی. لہذا د استعمال علماء کرامو داغه نه جواز ورکړی دي تر څو پورې چې معدې ته داغه اثر نه رسي. Don't forget to like, share and subscribe Ranna Studio podcast.